د خان سټیل فابریکې د تولیداتو د کیفیت په اړه د یو علمي څېړنې پایلې اعلان شوې. کابل کې آریانا د لوړو زده کړو موسسې له لوري خان سټیل د اوسپنیزو توکو د تولیدي فابریکې د تولیداتو په اړه یو علمي څېړنه ترسره شوې. د دغه څېړنې په پایله کې ویل شوي چې خان سټیل تولیدي فابریکه هېواد ته د بهرنیو هېوادونو تر واردونکو توکو غوره او د ښه کیفیت ګارډرونو او ګلزیخونه تولیدوي. د خصوصي سکتور استازو او د سوداګرۍ د خونې مسؤلینو د آریانا خصوصي پوهنتون د علمي څېړنه د داخلي تولیداتو د پیاوړتیا لپاره یو مهم ګام یاد کړ او له نورو پوهنتونونو یې غوښتنه وکړه چې د خصوصي سکتور د ملاتړ او پیاوړتیا لپاره د دا ډول نور پروګرامونه هم پلي کړي. خواهش لرو د نورو پوهنتونونو څخه هم چې خپل ریسرچو ته ادامه ورکړي. څنګه کولی شو دولت، سکتور خصوصي او خلک سره ومشلو. هغه مشلول داسې چې موږ په افغانستان کې د اوسپنې معدن لرو ولې تر دا اوسه پورې هغسې شاهد وباید چې په هغه کې سرمایه ګذاري نه شوې. څنګه کولی شو موږ ستاسو د اقتصاد پوهنځي څخه که د هغه د کابل پوهنتون وي نورو پوهنتونونه وي چې دا سره مشترک یو کار وکړي په ټولو مملکتو کې د دنیا په ټولو مملکتو کې یو شرکت کار نشي کولی نه یو شرکت دومره سرمایه لري چې ټوله کار پر مخ وړي. د دې لپاره غټ شرکتونه په اصطلاح سهامي شرکتونه ضرورت دی چې باید جوړ شي او خلک څنګه وکړي په دې کې کار سره وکړي. دا د موږ تاسو د ټولو تخنیکي نهادونو مسؤلیت او وظیفه ده چې یوازې د پولادو په بخش کې نه په ټولو تولیداتو باندې موږ تحقیقات وکړو، سرچ ورباندې وکړو تر څو هغه نیمګړتیاوې چې موږ په تولیداتو کې دي خاصتا هغه مواد چې موږ داخل ته واردېږي په هغو باندې نور استاندار اداره همسایه داره ورباندې تحقیقات وکړي، بحث ورباندې وکړي، ویې ګوري تر څو افغانستان ته غیر معیاري توکي وارد نشي. از اداره نورم استاندارد افغانستان هم تشکری میکنیم که سکتور فولاد افغانستان اولین سکتور بود که تا 2 سال گذشته حرکت کرد به طرف معیاری سازی و استاندارد سازی. آریانا د لوړو زده کړو موسسې مسؤلینو وویل چې پوهنتونونه د علمي څېړنو په برخه کې باوري سرچینې دي او د خان سټیل تولیدي فابریکې په اړه یې چې کومې څېړنې ترسره کړي دي څرګندوي چې د یادې فابریکې تولیدات تر ګاونډیو هېوادونو غوره دي. همدارنګه دغه فابریکه په مستقیم او غیر مستقیمه توګه زرګونه هېوادوالو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي دي. د هرې ټولنې خلک په اول قدم کې په پوهنتونونو باندې باور کوي ځکه پوهنتونونه علمي تحصیلي او اکاډمیک مرکزونه دي، پوهنتونونه علمي مرکزونه دي، پوهنتونونو کې مجهزه منظمه او روزل شوي انساني سرمایه په دندو باندې بوخته وي. د پوهنتونونو فعالیت او کاري استقامت او فعالیتونه او موخې معلومې په ټولنه کې هغه واضح وي، څرګند وي. نو له دې امله د پوهنتونونو څېړنې او د پوهنتونونو د تحقیقاتو برخه هم فعاله وي او هم ورباندې په ټولنه کې خلک او نور نهادونه باور کولی شي. این تحقیق بر عدم آگاهی شرکت یا فابریکه ذوب‌آهن خان استیل توسط استادای ما انجام شده. تنها ما نتایج تحقیقاتی که بر پایه اصول علمی برقرار است با خان استیل و در حضور رسانه‌ها شریک ساختیم. این اعلان نتایج در 2 بخش قرار است که خدمت شما ارائه بشه. بخش اول مقایسه کیفی سیخ گل خان استیل با سیخ‌های وارداتی است و بخش دوم ما مزیت‌های اقتصادی سیخ گل خان استیل در بخش اشتغالزایی در سطح افغانستان. تحقیقی که امروز نتایجش در حضور شما بیان میشه توسط دیپارتمنت سیوال پنزه انجینری مؤسسه تحصیلاتی عالی آریانا انجام شده که انشالله امروز رسما در مقابل شما این نتایج ما با خوانش میگیریم و نتایج امروزی را که مقایسه کیفی سیخ گل خان استیل با سیخ‌های وارداتی است در حضور شما تقدیم میکنیم. حیات اقتصادی یک مملکت وابسته به تولیدات داخلیش است و اون تولیدات داخلی هم بیشتر نقش مهم و برازنده را تولید آهن یا ضرب آهن دارد که در این اعتبار تولید ضرب آهن یا سایر فابریک‌های تولیدی نیازمند نیروی انسانی است که در تمام فابریکات نیاز به این دارد که نیروی انسانی استخدام بکنند و در کاهش نرخ بیکاری نقش عمده و اساسی دارد که فابریکه ضرب آهن خان استیل من حیث یک فابریکه تولیدی نقش مستقیم و مؤثر و کارساز در ارتباط با اشتغالزایی
داشته که انشاءالله در برای تحقیق نتایج دقیق هم با شما شریک خواهم شد. خانستیل د ګاډرونو او ګلسیخونو د تولید فابریکه د کابل ښار په صنعتي ښارګوټي کې د څو کلونو راپدېخه فعالیت لري چې معیاري او لوړ کیفیت سره اوسپنیز توکي تولیدوي او د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې له تولیداتو خلک ګټه اخلي.